سورۃ الواقعہ نازل شوی دا پس د سورۃ طه نا مخی سی رب داده مخی ویل تبارک اسم ربک دلتوی فسبح باسم ربک العظیم مخی دو قسم جنتیان بیان شو دلته دو قسم جنتیانو لپاره دو قسم خلق بواوره سابقون او اصحاب الیمین داور صورت بسې فسبح باسم ربک العظیم خلاصه صورت دار صورت کې داول نه اثبات د قیامت ته داغه د علامات به درې ډلې ذکر کړي او درې وانو ډلو بدلی ذکر کړي جزاګان لګ اول ډلې لپاره ما لس جزاګان اته جزاګان ذکر او د دوی میډلې لپاره به ماته او د درې میډلې لپاره ما داغه لپاره به جزاګان ذکر شپږ جزاګان به بسم الله الرحمن الرحیم پنوم دا الله باندې چې د کوم الله مالک د ټولو نعمت د دنیا او د آخرت رحمان ذات ته خپل نعمتونه عام کړی دي سابقون او مقربون رحیم ذات ته توفیق ورکړي دي سابقون لا د حاصلولو د هغه نعمتونو چې هغه لوی نعمتونه دي په کولو د لوی طاعتونو باندې اذا وقعت الواقعه ليس لوقتها كاذبا اذا شرطیه ده په کوم وخت کې چې واقع شي واقعا قیامت نو کله چې قیامت واقع شي قیامت یو نوم واقعا ده واقعا ده واقع کیدون کېدل نو جزای څه نه پتو ځونا تاسو له به بدله درکې شي او ځین چا ویل دا اذا وقتیه ده لکه په وخت دا واقع کېدل د واقع کې په وخت واقع او په وخت ترجیح الارض کې وو په دې وخت چې کوم دې په دغه وخت کې بسې په دغه وخت کې به قیام د قیامت ویل نو کله چې واقع شي واقعا نبي لوقاتها نشته په وخت واقع کېدل دا کې کاذبا درو مصدر صيغه لګ هغه وخت کې بیا دروغ نه څوک دانش ویل چې قیامت نشتا او ځین چا ویلو کاذب معنا نفس تکذبها دا یو انسان نفس باندې چې هغه وایي چې او دا قیامت نه ده هر یو انسان وایي چې او قیامت ده نفس کاذبه خافضه رافعه خطا کون کی را دا غورز کافران لرا پور کې کافر بده اور تخت ورا چلګ رافعاتن دا سی ورز دا چې پورته کون کی را مؤمنان لرا جنت تا مؤمنان به جنت ته اوچت کی اذا رجت الارض رجا کله چې وجلقي د ازمکا رجا فسخت جلقي دلو سرا حرکت حرکتا شدیده سخت بدا سمکه وجلقی وبست الجبال روان بشی دا غرنا بسن پروانی دلو سرا د مخدز مکینا فکانت حبا منبسا نو شبا دوڑا اولس ولی شوی حبا منبسا د دینه به یو دوڑا اولس ولی شوی وګرځي او شی بتا سو اسواجن سلاسا قسمنا درې پداو کې بل انسانان چې د درې قسمه خلق وجول شي اصحاب المیمنه او سابقون او اصحاب المشأمه دا ول او دویم به جنت والے او اخیر چې دا به جهنم والے شیبتا سو ازواجن ثلاثه د قیامت پر ورځ باندې به ډېر درې قسمونه شي اصحاب المیمنه پس خی طرف والا خیر والا برکت والا یا د خی طرف والا
ما اصحاب المیمنه څومره لوی شان دی د خي طرف والا د دې خو ډېر لوی شان دې ته میمنم زکوي په دې وجه دې ته عمل نامم په خلاص ملوي ما اصحاب المیمنه څومره لوی شان دی د اصحاب المیمنه مبتدا کا او ما اصحاب المیمنه دا ولا خبر مبتدا او خبر دوانه یو کلی مقصد پدې کې عظمت څلوي شان دې د خلق واصحاب المشما او چپ طرف والا ما اصحاب المشما سمرا بد حال بعید چپ طرف والا دې ته مشما ولوي سپیره لري کړه شؤوم نه لري سپیره یا مشما د سپیره چپ لاس والا دی لګ یا چپ طرف والا دی د میدان د قیامت جهنم طرف والا دی والسابقون سابقون هغه انسانان چې هغه مخکې کیدون کې د توحید ته السابقون دی به مخکې کیدون کې وی جنت سابقون په دنیا دی ال التوحید او سابقون ال الجنت دی په قیامت کې لګ یا سابقون الى دین الله په دنیا سابقون په الاخره مخکې کېدون کې دین د الله ته السابقون په آخرت کې به ټولنه مخکې جنت ته ځي خدای چې دا سابقون ارڅ کې والا لکه مخکنی شپتر ټولنه ځان مخکې رسېږي موږ کې سب مخکنه قتال کې مخکنی شپتا ار یو نیکی تر ټولو نمک ځان رسېږي دې کې دا نه چې مبتدا او خبر دوانه یو دي نه فرق دی والسابقون ساولني سابقون ځان لري او سنه سابقون د دې اول یو معنا لري بل معنا اولئک المقربون دا خلق دې نږدې کړی شوی خلق چاته یې نه الله ته د ډېر قرب دې ډېر نږدېکت د یو لس جزاګانې وا دای به پاغه جنتونو د نعمتونو کې سلته من الاولین دا ډېر دلیل د مخکنو او قلیل من الاخرین لګي دلیل د مخ رستنو خلق آیات کې یو معنا خو دسره حسن بصری ویلو سلته من الاولین دا څوک دي دا صحابه کرام دي او قلیل من الاخرین دا چې د صحابه نرسته د نور خلق چې دا ډېر کم دي سابقین په دې امت کې صحابه کرامو کې ډېر خلقو او په دې امت کې سابقین چې پرستانو خلقو کې کم دي لګ قلیل من الاخر د شي خلق چې هغه صحابه په شان تیاری او د دین کار تر ټولو نمخ کېواله کړي دا په دې امت کې پرست خلقو کې کم دي لګ دوی مدسینا سابقون د مخکنو امتونو من الامم السابقه داک ډېرې ډلې دي د مخکنو امتونو د آدم علیه السلام نه چواله تر عیسی علیه السلام د دې خلقو سابقون چې ترجمه کې هغه د دې امت د سابقونو نه ډېری ګلګ چې یو سابق ول راواله نام ډېر شیخ خلق دي جوړیږي او قلیل من الاخرین کم به من الاخرین د صحابه کرامه پدې کې سابقین په نسبت سره مکانو امتونو تک کم دي لګ الا سرور اندی باوی په تختون باندې موضوعون چې جوړ شي وي په سرو ضربه دا یې جوړېدل به د سرو ضربه نه تکیا به والی پای کې یو بل تبي مخامخ او ګرځي په دې باندې الکان مخلدون چې همیشه بالکان وي داغه په دې الکوالی کې به فرق نه راځي لکه مخلدون ګرځي با بیا کوابین په ګلاسونو وا باریق او په جګونو باندې وکاسم ماین او پډکو کاسو باندې د شراب خالصنا لا يصدعون عنها
نبا سردردی رازی دینا ولا ينزفون او نبدوی ينزفون نبددی و عقل خرابی گلگ او یا بدی الٹی نکی دینا نزب اصل کې دسی فساد دے چکل شراب زنی سوکوس کی نو زنی چابانی الٹی ولگی او زنی خلق بکواسات شروع کی کنزلی شروع کی د جنت په شراب کې دای به الټی نه کید دا شراب د وجه عقل به نه خرابي بکواسات بنه کوي ګډي وړي بنوي د ټولو ته ينزفون ویل نه بدای بکواس کوي ګډي وړي به وي د دې د وجه یصدعون سره صدا د سر درد ویل کا دنیا په شراب کې دا دوه نقصانات لګ چا باندې بول ولګي لکه بول چې نبی رواني جنت په شراب کې بدا دوانه خبرې نه لګ وفاکهتین دا تب دې پرې مخ کې بے پاکهتین دا بے اقوابین د بادل اندې ګرځي ودغالکان په میو باندې جنتیانو باندې به ګرځي خو میما دا هغه میونه په پی ګرځي یتخیرون چې دی ورکی اغیلا ستا چې کمی میوي خو کې هغه بده باندې ګرځي ولحم طیر میوي وکه د مرغانو به د هغه نه چې دی خو کې اغیلا دی میوو کې دنیا کې قانون دی خلک اول ډوړې او خري به رسته پروت خري جنت کې به اول پروتي وفاکهات مما یتخیر ورسته به غواکه خوراکي ولحم طیر مما یشتهون دوی مدانه چې دی میوو سره یتخیرون وا ځکه میوو کې ستا خو کوي کله بل چا مخه ته کېسته میوم پرته نو لا چتولې تشیره او په واخه کې د سیونه ویل چې مما یتخیر بل د مخه نه بیان شراخسته وحور نو د دې لپاره با حروی عین غټو سترګو والا لک په شانت د ملغلو بندو ساتل شو جزان بدله بوي دیتا یجزون جزام بما كانوا يعملون د دې پوجا چرې سکول نباولی دی پدې کې لغوا شور ولا تاسیما او نه د ګناه خبره لا تاسیما الا قیلا سلاما سلام لیکن وینا بیدار طرف نه د سلام سلام هر طرف نه بل سلام سلام خبره ده واصحاب الیمین ما اصحاب الیمین خی طرف وانا ما اصحاب الیمین سلوی شان دې خی طرف وا وی بدای فی صدرن اته جزاګانې د دیوا د دې مخ کې لاسوي د دې واته جزاګانې وی بدای په بیره کې بیرو کې مخذودن دا سی بیره به چې هغه با بیازغوي مخذود معنی من غیر شوق ازغیبه پکې نه لګ او یا مخذود ډکه به وې د میوونه لګ وطلحنا او دارنگی کیلی بای منفود لاندی باندی وسیلن سوری بای ممدود اگدو اگدو مرادتنا حقیقی سوری لکه حدیث نمالمی دیوی ونی دلاندی بای او سلسل کالا مزل کئی خو آغا سوری بین ختمی او د دې سره آرام چې دا لازمی دی لګ وماین او بوبای مسکوبه به ولا شوی په مقدس مکه باندې اړول شوی په مقدس مکه د جنت پرې هر ځای کې به وبای اگر چې کان دی به ولا نه کنيسي او په هر ځای کې چې تیک څنګه روانه کنستا د حکم دو لاندې بروانه وفاکه او میوي به دې لا مقطوعه نبا ختمیگی ولا ممنوع نبا بندیگی لگ جنت کې د میوه موسم نه ختمیگی لگ یو دار لا موسم نه ختمیگی او دام نه چکنی کله میوي خو چاته نه ملاوي دا بام نه لا ممنوع لا ممنوع من شی بنئ بند شی بنئ لگ و فروشنا او بسترې به مرفوع او چته یو خیدا حقیقی معنام صحیح ده بسترې به اوچته مرفوع اوچت قدر والا یا اوچت قد والا لگ
او چا ویل چې د پروش نه مراد هغه ښځې دي مرفوعه اوچتو قدونو والا. دا د دنیا ښځې چې دی نه دا دیو له به الله په جنت کې اوچت قدونه ورکړي لږ پروشین مرفوعه. ان انشاناهن انشاء من با پیدا خدا د دنیا ښځې انشان په نوې پیدایش سره. د دې مخکې پروش ټکي نه د نساء معنا معلومه ده ځکه او ته ضمیر د هن د جمع مؤنث راځي. یو خدا مانم سیرا چې دا به سره به سپنوي پیدایش الله پیدا کی خو صحیح معنا ده د دنیا د اخر شریک نه دا الله پنوي پیدایش باندې پیدا کی. او دې باندې حدیث دلالت کوي رسول الله یې خدای ته د مزاح په تور باندې ویل او بډای و او ته ویلې تا ته پته نه جنت ته بډای غانې نه زیرا ناغه غریب چې ناغه په جړا شو چې الله به موږ جنت ته راکېل. رسول الله تعالی تعالی یاد نه ویلې چې ان شاء الله ان شاء فجعلناهن ابکارا عربا تراوا. نو صحیح دا چې دا خدای به د دنیاوی خو دې له الله تعالی یو بل شانتا په نوې پیدایش باندې پیدا کی. د حدیث نه د سمالیږي ځنې اهل علم وي د دنیا خدای با یو خدای سی وی چې دنیا کې سړی مسلمان وي مؤمن وي خدای مؤمن او مسلمان او دوانه چې د سی حال کې د دنیا نه لاړ شي چې لکه د خدای بل خاون نه کړي. دا خو به ښکارا خبره چې د مؤمن سره به یوځي لکه سورته صافات کې تیر شو. او کداسي او خدای چې خاون دی او پات شي او نوې خاون وکړه بل ځنې روایت نه لسي معلومي چې زوړ خاون دا او نوې خاون کې چې کوم یو اخلاق والای کیسا نو دا به هغه سره په جنت کې لګ. خو صحیح قول دا دی چې صحیح دي سره دا معلومي چې دا به د رست خاون سره لګ. ځکه ډېر صحیح احادیث په دې خبر باندې دلالت کوي. نو بغیر زو دې درامنګ اپ کارا پیغلی عربا مینا کون کې خپل خاوندانو او تراب امزول به د خپل خاوندانو. اطراب عرب اصل کې المتحببه الى ازواجها یا المتحببه الى ازواجها. مینا به کې د خاوندانو سره یا خاوندان و سره مینا کېل او تراب یعنی د امزولی به د خاور لګ. اطراب هغه جنې ته وي او هغه لګتا چې دوانو په خاورو کې لوبي کلیانه د وړکوالي ملګری لګ. لاصحاب الیمین دا به منګه وګرځاو د خي طرف والا لپاره. دا ډیر خلک دي د مکانو نو ډیر ډلې دي درسره. اصحاب الیمین چې دا ډیر شيری په دنیا کې مکانو پیړو کې او دی امت کې ډیر دي او یاد دی امت صحابه چې پاغو کې اصحاب الیمین ډیر دي او د دې امت پرستانو خلکو کې اصحاب الیمین ډیر دي. واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال د دې یو شپږ جزاګانی واوره. واصحاب الشمال چپ طرف والا سذلیل وی چپ طرفا دی به پی سمومین په ګرمو سیلو وحمیم او په ګربو بو کې به وذلنا سوري به می يحموم د لګو ګرمنا لا باردین ولا کریم نبا یخوی ولا کریم او نبوی عزتمن. دا سه سورې باندې لکه د دنیا د سوري پچان چې یې خلک یقینا وجد عذاب دارا چې دی چې و د دینا مکه مترفینا مستی کون کی متکبر لوی کون کی مطرب مشیو د دنیا په نعمتونو دی چې نه دا د توحید او د قران او د دین نه به لوی کولا وکانو یسرون علی الحنس العظیم او دی با می شواله کو په ګنا لوی باندې لوی ګنا په دنیا کې سره جلالینوی الشرک دا شرک ګنا ده زکه ول الله د خطرناک سزا ورکړي دی لار. حدیث کې چې دا راغلی چې رسول الله رسول فرمایي
د چا چې واړه بچي مړ شي لم یبلغ الحنسا. صحیح معنا دا حدیث کې دا چې لم یبلغ الحنسا یعنی ځواني ته نه رسیدي. دا به انسان د پاره یو مضبوطه قلعه د جهنم نه. ځنې اهل علم پاغه حدیث کې د حنس معنا کوي په شرک سره. درې بچی دې مړ شي یا دوه یا یو خو شرک نه کړي. او استدلال د دې آیات نه کې بیا غوي کبالغ غي کنا بالغ غي لګ خدغه قول غوړه نه لګ. دا غي وجه د سیره چې دې کې د حنس معنا د شرک منګه د عظیم صفت توجه نه کوله. ځکه غټه ګناه په دنیا کې هغه سره هغه شرک دی. او صحیح دا هغه حدیث کې مقصد دا دی چې چا نابالغ بچی مړ شي نو د مور او پلار د پاره یو مضبوطه قلعه د جهنم نه جوړي. ویل بده چې کله موږ مړ شو خاورې وډو کینای موږ برابر تکړې شو زمنګ پلانان مخکنی او توایا او مخکنی او رستنی خامخارا جمع کیږي با میقات وخت مقرر د ورځې معلومه. الله ته معلومه ده او یا یې صفاتونه معلوم دي یا یې نخي معلومه. بیا به تاسو یې ګمراهانو تکذیب کوونکو خوراک بکوي دا غونې د زقوم نه نډکوي بد دینه بتون خېټولا سکیب علیه پدې د پاسه من الحمیم د ګرمو بو پشاربنا شرب الحیم نو سکیب تاسو دې را پشان تر سکلو د جلو حلی وخان باندې یو بیماری ولګي چې وبوس کی خطګي کی پاګې باندې هغه تا هیم ویل شرب الحیم هاذا دامل مسیادا د دې پورز سجدا باندې نحنو خلقناکم فلولا تصدقون. اخیره پوری 15 دلایل عقلیه ذکر کړي سره د داویر توحید او سره د سیرت د قران نو زونن بور کې مورثین القران. هاذا نزلهم یوم الدین دا بد دې ملمستید پورا د نحنو خلقناکم منګه پیدا کړی وي تاسو انسانانو فلولا تصدقونا ول تصدیق نه کوي د الله د کتاب او د توحید او د ایمان او د دین. افرایتم سوچم کړي ما پاغا نطفه کې تمنونا چې تاسو اچوي پرهم آیا تاسو تخلقون او شکل جوړوي د دې او کنه منګه یو الخالقون د دې شکل جوړون کی دې رحم کې ولا شکل تور کې کله وې سوال دا شکل وګو. نحنو قدرنا بینکم الموت منګه مقرر کړی دې په مې تاسو کې مرګ لرا. قدرنا معنا یدور بینکم الموت چې دا مرګ چې رسېن ته تقدیر مې کړی چې دا ما تاسو په مې کې اوړي راړ ګرځي راځي ګرځي راګرځي تاسو به نو موږ یو تقدیر کړی دی تاسو په مې کې د مرګ چې د مرګ یو نیټه به خامخا راځي. نیو منګه به مسبوقینا کمزوري کړی شي بیا عاجزینا بما نیو منګه عاجزا کمزوري علا من انبا علا پمانه د من سره نیو منګه کمزوري د دینه چې په بدل کې راول و امثالکم استاسو پشان نور. یو خدا مانه چې دنیا کې ملاوي سره د عاجزنه بلک چې ستا پشان ته نور پیدا او خدای چې دا د قیامت سره ولګا نیو منګه عاجز د دینه چې په بدل کې راول استاسو غونتی یعنی تاسو عین د قیامت پورس پیدا چې کله دا اول معنی نو انن شیاکم پیدا کو بتا سره پاغه سکلا تعالی چې تاسو ته پته نه د قیامت پر او چې دنیا سے ولګي بدل کې بناول استاد سن نور او پیدا بکو تاسو لره مال تعلمون پاغه شکلونو کې چې تاسو نه بدل قبیح شکلونو کې هم پیدا یقینا معلوم دی تاسو ته پیدائش مخکنه نو ولې نه سیال نه دی نو سوچم کله پاغه سکه تحرسون کما کرونده چې تاسو کوي ای تاسو را ټکوي دی لرا تزرعونه ما تنبتون او تاسو را ټکوي دی لرا کمنګ یو را ټکول کې دی لرا کوواړو موږ به وګرځو دی لرا هوتا من زر زران شروع بشي تاسو شی بتا سو ټول ورځ
تفکهون حیرانتیا به کوي تاسو د دې تفکر حاصل کې څه وایي معنا د سره چې حیران بشي تاسو د دې حال او یا تفکهون تاسو به غمجن شئ د دې حال پراتلو باندې او قرطبي دلته هغه دعاګانې لیکلې دي چې دا غي د وجنه غلې او یا بل اپت چې په فصلونو باندې به ناراضي لګ وای بتا سو چې یقینا موږ یو تاوانیان بل نحنو محرومون بلکې وای بتا سو چې موږ یو به نصیبه سوچم کله پاغه وبو کې چې سکي تاسو هغه لرایتا سي نازله وي د سپین ورځ نه کومنګ یو نازلون کې مزن الصحاب الابيض کوواړو مګاو بغلو ته نه هو جاجن تروي نو شکر نو باز آیا سوچم کله پاغه ور کې تورنا چې تاسو روباسي او یای بلوي آیا تاسو پیدا کړی دا د دیونا کومنګ یو پیدا کون کې دی لرا مخکې مېلو د مرخ او د غفار ونتا اشاره ده او یاتن عامي ونی مراد لګ منګر زولې دی او لرا تذکر یادون کې د اور د قیامت د پاره د دې د وجنه انسانانو تر قیامت ور راځي دي ومتعان او داور چې دا فائدہ د الٰه للمقوین د پاره د مسافرو مقوین قواصل کې ویل کېږي ځنګل ته مراد دار چې دینه مسافر چې ځان له پیدا خوش دشت کې د مسافر شپراشي نو د خنین امریکا نه ځان له اور بلکې نه دینه پیدا واخ نو پاکي بیان وادن د رب ستا چې لوی دی فسبح پاکي وای سره د نوم د رب ستا سبح بسم ربک د نوم د رب پاکی دی اوایا یا پیا د ولو د نوم د رب صاحبانه چلوي دي فلا اقسم بمواقع النجوم ارکل چې خبره ده سره کنه نو فلا اقسم بمواقع النجوم دا پاچې رکنه د مکه باندې تفرید اوس او دا الله چې کنه دا الله چا ویلو دا نه په کلامي سابقه ده پا فلا د سینه د لکه خلک چې ویل او چا ویل لا چې اصل کې لا ابتدائیه ده لک خامخاز قسم کو بمواقع النجوم فزینو دا پریوتل د ستور باندې ستوري چې کوم ځای کې پریوزي هغه ته وي مواقع النجوم مساقط النجوم عبد الله بن عباس وی مراد نجوم نه سره سور القرآن دا د قرآن سورتونه دي چې په نجوم او قسطونو کې راغلي مواقع النجوم مواضع الصور وانه لقسم لو تعلمون عظیم او یقینا دا قسم دې کتا سو پويږي لوی دې ته جمله معترضه وي پمن د قسم او د جواب قسم کې را جمله معترضه او دا لو تعلمون دې ته اعتراض په اعتراض وي د معترضه پمن کې بل معترضه یقینا دا د قران کریم دا د خامخا قران دی وی عزتمن دی لګ فی کتاب مکنون دا د لیکل شوی پاغا کتاب مکنون محفوظ کې لګ مکتوبون فی کتاب مکنون په لوح محفوظ کې لګ او لوح محفوظ ته مکنون ځکه وی ساتل شوی دی د هر چا هر قسم شیاطین لا يمسه الا المطهرون لا يمسه الا المطهرون دې کې یو قول لا زبیر راځي او لوح محفوظ تا نرسیږي لوح محفوظ تا الا المطهرون مگر پاک ملائک او دا معنا چې دا راځي معنا دا او بهتر معنا ځکه مخکې نه کتاب مکنون ضمیر غائب قریب تراجی کول غواړي دویمه معنا د چې دا هو ضمیر قران تراجی دی او نفي د نه په معنا سره لاس نه لګي دا قران نه الا المطهرون مگر پاک خلقا دي کې به اختلاف دی د اهل علم
چې قران د بے اودسۍ په حالت کې راخیستل څنګه دی بهتره قول دی د قران ادب دا دی چې په حالت د بے اودسۍ کې مراخله لا یمس الا المطهر او یو د قران ویل دی لکه د جمهور علما ورای د سره چې د قران د ویلو لپاره او د ضرور نه لګ حالت د جنابت کې د قران ویل به څنګه دی جمهور علما وی صحیح کار نه لګ ذکر رسول الله چې د قران د لسلو نه بل شي نه منکاو سوا د جنابت ترمذی په حدیث کې راځي خدای امام بخاری اعلان دی ته یو موږ تدا قول بهتره کوي په حالت د جنابت کې د قران ویل دا څه ګناه نه لګ او امام بخاری په دې باندې په خپل کتاب کې بابي خوده او دلیل دا ذکر کړي چې صحیح حدیث کې راغلي عائشہ فرمایي رسول الله والله تعالی په هر حال کې یاد اولل یو د حالاتو ناغه چې د حالت د جنابت هم دلل صحیح راځي چې حالت د حیض یا حالت د نفاس کې ضرورت توجنه د قران کریم لوستل اگر چې علما ټول قایل دي خو احناف علما وی قطعتن لګ بویل په یو ځل باندې په ټول آیات نه ویل دریم قول د چې لا یمسو ضمیر د قران تراځي او مراد د مسنا د دې پویدل مراد دی لګ نپیږي په قران باندې مگر متطهرون موحدون معالم التنزيل او قرطبي ویل قران باندې هر سره نپیږي چې توحید عقیده نه لګ او دا د یو حدیث نه معلومیږي نبی صلی الله علیه وسلم وی ان الامانه نزلت فی جذر قلوب الرجال امانت هغه حدیث کې مراد ایمان دی ایمان د خلکو د زلونو کې نه نوځي او د ایمان موافق چې د خلک د قران فهم به حاصلې لري ار سره په قران نه پی داغه په صحیح مقصد سوا د موحدین او مسلمانانو چا د سی مېلي چې مراد لا یمسو لاس نه پويږي په قران باندې یعنی نشي حاصل ولې فهم د قران مگر اخلک چې پاک وي د ګناہوں نه ګناه چې څوک یې هغه د قران په مقصد باندې به نه پیګل لا یمسو الا المطهر را لګل د قران دی را طرف در بلانمین نه په دې خبره باندې تاسو سستی کوئ قران باندې تاسو سستی کوئ د دې په یاد اولو د دې په ویلو کې یا مدهنون زحاقوی معرضون د قران نه تاسو مخاړوي یا مدهنون مکذبون وتجعلون رزقكم تاسو ګرځوي خپل رزق لرا دا خبره چې انکم تکذبون تاسو تکذیب کوئ دغه تکذیب د څه کې لکه تبګنه چې دا ستاري ذکر لکه دا چې ډوډۍ ده چاویلې رزقکم ما معنا شکر رزقکم تاسو ګرځوي شکر د خپل رزق دا خبره چې تکذیب کوي الله تعالی نعمت درکې د شکر په ځای باندې داغه تکذیب وکړي الله ته نسبت نه کړي د رزقکم یو معنا متر هم دلګ ګرځوي تاسو شکر د باران دا خبره چې تاسو تکذیب کوي باران د باندې الله وکي ته چې موسمیات والا ویلي چې باران مکیږي حدیث کې راغلی نبی صلی الله علیه وسلم حدیبیه کې باران وشو صحابه کرام نے تاسو کو ماذا قال ربکم تاسو رب نن څه ویل صحابه کرام ول الله او رسول خپي تاسو رب وینند سی ویلي چې څوک دا وایي چې مترنا بفضل الله ورحمته دا مؤمن دی په الله او کافر دی بالکواکب او چې څوک دا وایي چې مترنا بنوي کذا وکذا د پلان کې سوري د وجره دا باران وشو نو دا کافر دی په الله باندې مؤمن دی بالکواکب شکر د نعمت د باران ته لدا ګرځي چې تکذیب کړي الله ته نسبت ولنه کوي چې الله باران وکړو او د الله حمد ویل فلولا اذا بلغت الحلقوم د لولا مدخول اثر کې رسته هغه زیر لولا ترجعونها هغه زیر سره لګي ولی نوا کلا چې ورسیږي څه شي روح الحلقوم مریتا
او حال دا دی چې تاسو د انسان ته په دغه وخت کې ګورئ او موږ ورته نږدې یو ستاسو نه، لیکن تاسو سوچ نه کوئ او نه ګورئ. لږ تاسو هغه زموږ ملایک نه یې لږ مخکې مې دا خبره وکړه، دې کې داسې مه وایئ چې دا قرب چې دی په شانته د معیت دی، لکه چې قرب عامه دی او معیت عامه دی، داسې مه وایه. دې کې ابن کثیر، شیخ الاسلام ابن القیم، ابن تیمیه ټول وایي قرب د الله دې کې د مراد د نحنو نه قرب د ملائکو دی. لږ د سیاق او د سباق نه د معلومي چې مراد نه قرب د ملائکو دی. زمونږه ملائکه ډېر نږدې وي دي تاسو نه، لیکن تا او سلف علماء شیخ الاسلام لیکي سلف کې چا د دې دا معنا نه کړي چې ګنې د دې مراد قرب د الله دی. ډېر ملګری په دې کې خطا کی چې هغه تقسیم په قرب کې کوي دوه قسمه تا قرب عامه او قرب خاصه. دا خبره صحیح نه ده. قرب د الله هر چاته نه، قرب د الله او دې کې مراد د قرب نه قرب د ملائکه لري. دا ورسته ټکي پیدا تفسیرون په دلالت کې لګ تاسو هغه نه لګ. نو فلولا ان کنتم غیر مدیدینا، دای بیرته تکرار د لولا وکړه. کنه تاسو غیر مدینینا، نو تاسو مغلوبه کمزوري، نو تاسو کمزوري کړی شي. مدیونونا کمزوری که تاسو نه وکړ نو ترجعونها، تاسو به پس کلی وی دی روح لرا که تاسو یې وی رښتینی. لولا چې غیرو باندې داخل شي نو نفي چې په نفي داخله شي سو تاسو کمزوري وي ځکه تاسو دا روح نشي واپس. لولا ترجعونا ان کنتم غیر ما، ولی نو واپس کوي تاسو دی روح لرا که تاسو نه وي کمزوري او زور وری ویلا زور کدی کنه نشابدارو به تو واپس کړه. یا مدینین مجزیون د جزاء دین نه جزاء که تاسو د جزاء نشي درکېدلې نو تاسو دا روح چې به تو واپس ملائکه نه واپس واخلې. د ترجعونها واپس کې حادثه شل دی روح له، او یا دا ملائکه واپس کې چې روح رانه موړ لګ کوي وي تاسو رښتینی پس کې چې زور می او قدرت می لګ. د غیر مدینین معنا کبي قدرت تاسو د څه معنا څه کته بي قدرت نه وکنه. فاما ان كان من المقربين، پس ساخي سلونا کېدا کوي دا متوفا د نږدې کله شو را نو فروح و ریحان د د پاره به آرام و ریحان او رزقنا او یا کشمالی او خوشبیان او جنتونه به د نعمتونه او کوي دا من اصحاب الیمین د خطر پوانا فسلام لک. یقال رسبتوی ساده پاره سلامتی من اصحاب الیمین، من انت من اصحاب الیمین. سلامتیا دی تعالی زکی چې ته د خطر پوانا نه لګ. او یا سلام لکا سلامتیا دی وی تابانه تا د پارا د طرف د اصحاب الیمین دا غي د طرف نه دیمه کې توجیه کې سلامتیا دی پتا ولی زکه انت من اصحاب الیمین. او دویمه توجیه کې معنا د سلام دی پتا باندې د خي طرف والا نه. واما ان کان من المکذبین، کوي دا انسان د تکذیب کوونکو نه او گمراهان روحي چرچا خستی ویل دلبا دلبا من مسیوی د ګرمو بونا او داخله دل د بوي جهنم ته. ان هذا یقینا دا جزاګان. او دې صورت کې چې دا درې حالات بیان شو دا خبره له هوا حق الیقین، دا حق خبرې دي او یقیني خبرې دي. دې خبره کې شک نشته دی ګره یقیني خبره حق دی. حکم حق یقینی پورا یقینی خبری دا. نو پاکی بیان کا اسرد نم درفستانا، پاکی بیان کا بھی اسم ربکا د نم درفستا چه لوی دے داغا پاکی وایا پویل دا سبحان اللہ سر سوایا اللہ تعالی را پاکی ہے. صورت کی امتیازات داو، صورت کے بیانو دا فرقو تریو فرقو او انعامات جنت او دلائل عقلیه بیان کړه پاره تربیت ته انسان.
سبحانك